بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الاسراء آیت نمبر 54. سورة اسراء نمبر آیت 54. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربكم اعلم بكم ان يشأ يرحمكم او ان يشأ يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بكم. د تاسې رب په تاسې باندې ډېر ښه علم لري. پروردگار شما سر شما بسیار خوب علم داره. د دې آیت مناسبت له مخکې آیت سره په مختلفو طریقو باندې بیان شوی. اول دا وړاندې آیت کې راغلو چې نبی علیه الصلاة والسلام ته د ما بندګانو ته ووایه چې تاسې هغې خبرې کوئ چې هغه ډېرې ښایسته وي، یعنې په مباحثه کې په مناظره کې له خلکو سره ښایسته خبرې کوئ، کنځلې غلطې سختې خبرې مه کوئ، ځکه دلته شیطان مابین کې وي، هغه فتنه اچوي. ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان تاسې منځ کې فساد اچوي، او دا شیطان چې د انسان ته ښکاره دښمن ده. نو چا سره چې بحث و مباحثه کوئ ډېر په نرمه لهجه یې کوئ، په خوږه خبره باندې کوئ. الله دلته وایي نور ربکم اعلم بکم، نور په تاسې باندې تاسې پروردګار ډېر ښه علم لري. یعنې دا نه ده چې تا له چا سره نرمه خبر وکړه نو ته هغه ته تمایل لرې. اوس مثال ته له یو یهودي سره له یو نصراني سره په نرمه لهجه خبرې کوي او بل سړی ډېرې سختې خبرې ورسره کوي. داسې نه ده چې هغه سختې خبرې ورسره کوي هغه ډېر د یهودیت دشمن ده، او ته چې دا نرمې خبرې کوي او ته یهودیت دشمن نه یې، ته ورته تمایل لرې. نه نور پروردگار د تاسې په زړونو ډېر ښه خبر ده. ربکم اعلم بکم، د تاسې رب په تاسې باندې ډېر ښه خبر ده. الله تعالی چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام د فرعون دعوت ته ولېږل، وایي ورته ویل لاړ شئ هلته وقولا له قولا لینا، تاسې هغه ته خبرې وکړئ، خبرې نرمې پستې. اوس دا نرمې خبرې دا نه مطلب نعوذ بالله من ذلک چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام هغه د فرعون نظریې ته تمایل درلود، یا هغه ته میلان درلود، یا هغه ته څه تمه درلوده د پیسو میسو د چوکۍ، دا خبره نه وه. نور الله د خپل نبی په زړه ډېر ښه علم درلود چې دا د فرعونیت سخت لوی دشمن ده، خو دا د مناظرې او د مباحثې اصول دا دي چې ته به نرمې خبرې کوې. ربکم اعلم بکم، نور د تاسې رب په تاسې ډېر ښه علم لري. ان یشأ، که تاسې رب وغواړي، یرحمکم، په تاسې به رحم وکړي، دا کوم چې حق ته دعوت چلوي نرمې خبرې کوي. او ان یشأ، که الله وغواړي، یعذبکم، هغه جانب مقابل په تاسې کې هغو ته به عذاب ورکړي. وما ارسلناک علیهم وکیلا، دا نبی علیه الصلاة والسلام بلکې هر داعي ته وایي چې نور خو ته په خلکو وکیل نه یې چې خامخا به خلک مسلمانه یې. نبی علیه الصلاة والسلام ته په خلکو حافظ نه یې، د خلکو ذمهوار نه یې که حتما مشرکین تو مسلمان میکنی، تو ذمهوار کسی نیستی. تو به په نرمی سره د دعوت و تبلیغ په اصولو سره ته به خپل دعوت چلوي. نور که چا ایمان راوړ که نه راوړ ته په هغو باندې ذمهوار نه یې. وما ارسلناک، ته موږ نه یې رالیږلی علیهم پر دوی باندې وکیلا، وکیل ذمهوار ضامن، ته د دې ضامن و ذمهوار نه یې چې دا خلک به خامخا ته مسلمانه یې. هغه نور د الله کار ده. الله چې چاته خوښ کوي هغو ته هدایت وکړي او چاته نه کوي. وربک اعلم، د دې آیت مناسبت بالکل واضحه ده. په دې مخکې آیت کې خو الله تعالی خپل علمي احاطه
دا تر مکلفو بندگانو پورې منحصر کړه. در آیت قبلی الله تعالی احاطه علمی خود را نسبت به بنده های مکلف ذکر کرد. ربکم اعلم بکم، ای تاسې رب په تاسې ډېر ښه علم لري. دا مکلف بندگان مطلب و. په دې آیت کې الله تعالی خپله علمی احاطه نسبت ټول مخلوق ته ښیي. د الله علمی احاطه دا داسې نه ده چې په تاسې مکلفو بندگانو باندې شته، په نور په ځمکو اسمانونو په دې نورو نشته. نه، د الله تعالی په ټول مخلوق باندې علمی احاطه ده، هیڅ هم د الله له علم نه وتې نه دي. وربک اعلم بمن، د تا رب ډېر ښه علم لري، بمن په هغه مخلوقاتو فی السماوات والارض چې کوم په اسمانونو کې دي او کوم په ځمکه کې دي، یا بمن په هغه ملایکو چې هغه په اسمانونو او په ځمکه کې دي. ولقد فضلنا، او یقینا موږ برتري ورکړي، بعض النبیین، دا بعضې انبیاو ته، علی بعضن په ځینو نورو باندې. انبیا په خپل منځ کې مراتب لري، لکه له ټولو نه لوړه مرتبه د نبي علیه الصلاة والسلام ده، بیا ابراهیم علیه السلام ده، ورپسې موسی علیه السلام ده، دارنګه هارون علیه السلام، داسې نوح علیه السلام، داسې خپل منځ کې مراتب لري. مونږ فضیلت ورکړی ده دا بعضې انبیاو ته په بعضې نورو. وآتینا داود زبورا، موږ ورکړی و داود علیه السلام ته زبور، آسماني کتاب چې د هغه نوم زبور و. قل ادعوا الذین، دلته الله تعالی په هغه کسانو باندې رد کوي کوم چې له الله نه غیر نور خدایان رابولي، او دا هغه مشرکین ول چې دوی به د ملایکو عبادت کول، یا به د جنیاتو عبادت کول، یا یې ځینې انبیا په خدایي باندې نیولي ول، لکه نصارا عیسی ابن الله بولي، نعوذ بالله من ذلک، یهود عزیر ابن الله بولي، یا نور خلق په دې بندگانو کې ځینې خلق په خدایي او په دې باندې نیولي دي. دا خپل بعضې پیران یا بعضې بزرگان دوی دا سوچ کوي چې دا له مونږ چې شر او ضرر دفع کولی شي، دا ناروغي بیماری له مونږ چې دفع کولی شي. الله تعالی په دې کې دوی ته خطاب کوي، وایي تاسې هغه کسان چې د هغوی عبادت کوئ، هغه تاسې په خدایي باندې نیولي دي، تاسې هغه راوبولئ چې هغه له تاسې چې کوم شر کوم تکلیف لري کولی شي، ازاله کولی شي، خو نیسي کولی. هغه خپله تکلیف ورسیږي الله ته سوال کوي، لکه وروسته به ووایي. نو چې هغه خپله چا ته سوال کوي، نو خو تم باید هغو ته ځان ورسوي چې هغه دا تاسې څوک په خدایي نیولی، دا کوم نبی یا کوم ولی یا کوم ملایکه یا کوم جنی پیری چې ته اوس د هغوی عبادت کوې، له هغو نه د خیر و د شر تمه لرې، خو ته خپله پوښتنه وکړه چې هغه خپله چا نه خیر و شر غواړي، هغه یې له الله نه غواړي، نو خو ته هم له الله نه وغواړه. نو چې هغه یې له الله نه غواړي، خو معلومه ده د په لاس کې څه نشته ده. تاسې دې دلیل ته ښه پام وکړئ. اوس انبیا خیر و شر له چا نه غواړي؟ له الله نه غواړي. انبیا که خیر غواړي، که د شر دفع غواړي، دا له الله نه غواړي. ملائکه که د خیر سوال کوي، که د شر د دفع سوال کوي، له الله نه کوي. یو ولی یو بزرگ که د خیر سوال کوي، له الله نه کوي. که د یو شر دفع کوي، له چا نه کوي؟ له الله نه کوي. یو مسلمان پیری که له خیر سوال کوي، له الله نه کوي. که د شر دفع غواړي، له الله نه کوي. ولی د دې وجه دا ده چې د په لاس کې خیر و شر نسته ده. نبی ځکه الله ته سوال کوي چې د نبی په لاس کې خیر و شر نسته، نو هغه په خیر کې الله ته سوال کوي چې الله ته دا خیر راکړي. هغه شر له الله نه سوال کوي چې الله ته دا شر دفع کړي، ځکه د سره لاس کې څه شی نسته، د سره تصرف نشته. نو چې د سره څه شی نسته، ته ولې له ده نه خیر و شر غواړې؟ له ده نه خیر مه غواړه، له ده چې د شر دفع مه غواړه. هغه سره څه نسته، هغه خپله له الله نه غواړي. قل ته ورته وایه ادعو الذین، راوبولئ هغه کسان، هغه انبیا، هغه ملائکه، هغه اولیاء، هغه مسلمانان پیریان، زعمتم چې تاسې ګمان کوئ، تاسې وایاست من دونه د الله نه سوا، فلا یملکون، هغه راوبولئ کوم چې تاسې له الله نه هغو ته دعاګانې کوئ. فلا یملکون کشف الضر عنکم، هغوی لا یملکون، هغوی تصرف نه لري، کشف الضر، ازاله د ضرر، کشف یکشف کشفا په معنا د ازالې سره، هغه ازاله د ضرر تصرف نه لري عنکم له تاسو نه، ولا تحویلا ولا تبدیلا، او نه هغه تصرف د تحویل د تغییر لري. حول یحول تحویلا باب د تفعیل ده، تغییر ته وایي، تبدیل ته وایي. هغه نه له تاسو چې ضرر لري کولی شي،
او نه له تاسې نه دفع کولی سي، تبدیل کولی سي چې بلې خواته یې واړئ. اولئک دا دوی اولئک دغه کسان الذین هغه یدعون چې دوی رابولي یبتغون الی ربهم الوسیله هغوی خپله طلبوي پروردګار لره الوسیله. وسیله ذریعه د وصول. وسیله دا ما یتوسل به الی المقصود. وسیله هغه شي ته وایي چې ته په هغې سره خپل مطلوب ته ځان رسوې. اوس د انبیاو د اولیاو د ملایکو مقصود هغه د الله تعالی رضا ده. دوی ټول الله تعالی ته یو وسیله طلبوي چې د الله تعالی رضا حاصله کړي. الله تعالی ته عبادت کوي، لمنځونه کوي، روزي نیسي. اولئک الذین یدعون دغه کسان چې دا دوی رابولي، دغه خدایان چې دا دوی رابولي، دا انبیا، ملایکه، اولیاء، یبتغون الی ربهم هغوی خپل رب ته طلب کوي، غواړي الوسیله ته د وسیلې. انبیا، ملایکه، اولیاء دا ولې الله ته وسیله طلبوي؟ ځکه وسیله طلبوي چې تر څو له الله نه خیر وغواړي، تر څو د الله په توسل سره شر دفع کړي. ولې؟ معلومه ده له دوی سره خیر و شر تصرف نشته. نو چې نشته ده خو تیم مه جنې غواړه که نه، تیم له الله نه وغواړه. ایهم اقربو دی کوشش کوي چې کوم یو موږ الله ته ډیر نږدې یو په دې توسل کې. هر یو کوشش کوي چې الله ته ځان ډیر نږدې کړي. ویرجون رحمته دی خپله د الله تعالی د رحمت تمه لري، د الله د خیر تمه لري. له دوی سره په لاس کې د خیر تصرف نسته. ویخافون عذابه او دوی یریږي د الله تعالی له عذاب نه چې الله موږ ته عذاب را نه کړي. د الله له عذاب نه یریږي. معلومه ده له دوی سره په لاس کې شر نسته، دفع د شر دا له الله نه غواړي. ان عذاب ربک یقینا د تا د پروردګار عذاب چې ده کان محظورا لدینا. محظور دا صيغه د اسم مفعول ده. لحذر يحذر حذرا په معنا د ویریدلو سره. حاضر ویریدونکی. ويجعلون اصابعهم في آذانهم حذر الموت دی دا ګوتې ګرځوي په خپلو غوږونو کې حذر الموت له ویرې د مرګ نه چې له سخت غږ نه موږ مړه نه شو. حاضر ویرودونکی. محظور هغه څه چې له هغې نه ویرېدل راغلي وي. آن چیزی که از او ترسیدن آمده باشه. یقینا د تا د پروردګار عذاب چې ده کان محظورا له دې نه ویره شوې ده، از یې ترسیدن شده. یعنی خلق له دې عذاب نه یریږي، خلق له دې عذاب نه ځان ساتي. انبیا اولیاء دا ټول له دې عذاب نه یریږي، له دې نه ځان ساتي، له الله نه د دې د حفاظت سوالونه کوي. همدې جو پورې بس ده. د دې آیاتونو حاصل دا سو چې خیر و شر د دې تصرف دا له الله سره ده. سړی که رحمت و خیر غواړیم دا به له الله نه د دې سوال کوي، او که سړی دفع د شر د دې سوال کوي دا به له الله نه کوي، له بندګانو نه به نه کوي. ځکه ته چې کوم بنده نه سوال کوي هغه خپله له الله نه سوال کوي په طلب د رحمت کې او په دفع د شر او د ضرر کې. نو چې دی خپله له الله نه سوال کوي معلومه ده چې د سره کوم تصرف نشته ده. نو تم باید له هغه ذات نه وغواړې چې له هغو سره دا د هر څه تصرف ده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کړي. که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړي. په حاضر جمعیت باندې فضل و رحم وکړي. ظاهري باطني ټولو بیماریو ته صحت عافیت نصیب کړي. دلته موږ تاسې یو د جماعت شریک سره مازدیګر لمانځه کې څه خبرې وکړې. عزتمندو دا معذور ده، دا ډېر وخت هلته د امریکایانو په جیل کې وخت تېر کړی ده. نو دې که څه خبرې کولې نو تاسې به صبر کوو، حوصله به کوو. دا خو بس د الله تعالی کارونه یي. دا خو سړي کې کور کې هم داسې بیماران وي، کلي کې مې په جومات کې مې بحث و مباحثه بیخي مه ورسره کوئ. دا په کار نه ده. بس دعاګانې ورته کوئ الله تعالی د صحت ورکړي، الله تعالی دې جوړ کړي. موږ تاسې باید هغه ته ډېر په اخلاص دعا وکړو. کور کې به څونه تکلیف وي، هغه بیبیانې، هغه بچیان، زمن، لورګانې، او موږ باید په دې شکر وباسو چې موږ تاسې روغ جوړ صحت لرو. نو داسې بحث و مباحثې ته حاجت نشته ده. دا بیا په جومات کې بیا نظمي جوړېږي، دا ګډوډي جوړېږي. نو دې سره ډېر حوصله پکار ده. آینده کې کوشش وکړئ نورو ته مو وایاست. دا خو بس د الله تعالی کارونه وي. ظالمان د الله تعالی تباه کړي، ټول بندیان د الله تعالی په خیر و عافیت سره کورونو ته راولي.
دا کوم چې داسې مصیبتونه ورته رسېدلي دي ته د الله تعالی په دنیا او آخرت کې وزونه ورکړي، بدلي دې ورکړي الله. د مجاهدینو د الله حافظ ناصر مددگار شي، د شهیدانو د الله تعالی مراتب اوچت کړي. یا الله په حاضر مجلس فضل و رحم وکړي، د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړي. یا الله ټول عبادت اطاعت امتا د رضا لپاره وګرځوي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على